نشته زکات په باندې فرض دی زکات نه ورکوي یا مونځ په فرض دی مونځ نه کوي نو چې دا عیسی نشته دی دی تباه او برباد دی دی غرق دی دی تباه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم قوم زکات نه ورکوي الله پاک پاغه قوم باندې بارانونه الله پاک بندي ما منع قوم الزکاة الا حبس الله عنهم القطر چې کوم قوم زکات نه ورکوي الله پاغه باندې بارانونه بندي او خشک سالی په باندې الله پاک مسلط کوي او قحط په باندې الله پاک مسلط کوي بیا دا قحط د وجنه داغي مالونه مري داغي ساروي مري داغي چارپایان مري او هغه فصلونه نکېږي او قحط او تکلیف په باندې الله پاک مسلط کوي چې کوم قوم زکات او عشر په خپل مالونه کې نه ورکوي بل روایت کې راغلي دي چې کوم خلک خپل مالونو کې زکات د الله په لار کې زکات او عشر نه ورکوي الله به بارانونه بند کړي وي او داسې به په بند کړي وي چې یو ساس کې به ورولې نه وو خدا یو ساس کې چې ووري دا د حیواناتو په وجه باندې ووري دا د مرغانو په وجه باندې او د زناورو په وجه باندې او دا هغه وحشي او ځنګلي زناورو په وجه باندې الله وري چې دا غي ګناه نشته ده هغه بې جبې دي هغه بې عقل دي هغه الله حیوانات پیدا کړي هغه د الله مخلوق دی په هغه باندې الله مهرباني کوي د هغه د وجه نه باران کوي بیا انسانان هم ته استفاده کوي وی فرمایل الله پاک پیغمبر نبی رحمت صلی الله علیه وسلم ولولا البهائم لم يمطروا کساروی نه وي چارپایان نه وي حیوانات نه وي یو ساس کې برابر دی نه وي او د کم قوم مشران او حکومتونه چې د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي نو الله په هغه قوم کې جنگونه پیدا کوي وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم چې کوم حکومت شریعت نه حاکمي د الله حکمونه نه نافذوي د الله حدود او د الله قوانین نه نافذوي نو په هغه قوم کې الله جنگونه پیدا کوي هغه قومونه الله په ډلو باندې ویشي په تنظیمونو باندې ویشي په جماعتونو باندې ویشي او بیا په خپل منځ کې جنگي دا د دې ګناي چې دا په شریعت فیصله نه کوي د الله په قانون فیصله نه کوي د الله په حکم باندې فیصله نه کوي کم خلق چې خپل مالونو زکات نه ورکوي هغه د لپاره الله په آخرت کې سخت عذاب تیار کړی دی قرآن کې الله فرمایلی والذین یکنزون الذهب والفضه کم خلق چې سرو سپین ذخیره کوي ډالر او کالدار او افغانۍ ذخیره کوي پیسې ذخیره کوي او جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او د الله په لار کې هغه نه مصرفوي د هغه نه فرض زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب الیم هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکا یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون د آخرت په ورځ باندې به هغه مالونه د اور سیخان شي سیخان بشي د اور او هغه اور سیخانو باندې به د دې تندي او د دې ډډې او د دې شاګانې داخل کیږي ملائک به ورته وایي هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه دولت دی دا هغه مال دی چې تاسو ځان دپاره په دنیا کې ساتلی و او د غریبانو او د مسکینانو حق تاسو په هغې کې ورکړی نه و د الله په لار کې م نو لګولی د دین د اشاعت او د دین د غلبې دپاره او د دین د خورولو دپاره م نو استعمال کړی دا فذوقوا ما کنتم تکنزون نو کم مال چې تاسو جمع کړی و دا د هغې عذاب وسکئ د هغې عذاب وسکئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو سړی د غویانو زکات نه ورکوي د اوښانو زکات نه ورکوي د پسونو زکات نه ورکوي د وزو زکات نه ورکوي آخرت کې به الله رب العالمین دا سړی په یو لوی میدان کې کښېنوي ټولې غواګانې او غویان به الله ښکرورې کي یو به م بې ښکره نه وي نه به یې ښکر ماتي او دا به په دې سړي باندې منډې وهي او د پښو لاندې به یې کوي او په خپلو ښکرونو باندې به یې وهي او په خپلو پښو باندې به یې لاندې کوي او ملایک به ورته وایي چې دا خو ستا هغه مال دی چې تا په دنیا کې جمع کړی و او د الله چې په دې کې څونه حق و د مسکین د کونډې د یتیم او د فقیر چې په دې کې حق و دا خو د الله حق د دې نه ورکړی نه و د مسکینانو حق دې ورکړی نه و اوس به تا باندې دا مال ډېر ګران و اوس به همدا مال تا د پښو لاندې کوي او که چا پیسې جمع کړي ډالر او کالدار او افغانۍ جمع کړي روپۍ سرو سپینې جمع کړي هغې نه به الله پاک د آخرت په ورځ باندې یو خامار جوړ کړي او هغه خامار به دې سړي پسې منډې وهي او خوله به یې کلاوه کړي
او دا سړی به تختی او هغه مار به ورته وایي چې مه تخته انا کنزک الذي خبأت، زه ستا هغه خزانه یم، زه ستا هغه روپۍ یم چې تا پټې کړې وې، تا جمع کړې وې، تا غونډې کړې وې، تا خښې کړې وې، تا ساتلې وې او تا د الله په نوم باندې نه ورکولې، تا د هغې نه زکات نه تقسیمو، تا د هغې نه د الله په لار کې انفاق او خرچ نه کوو، د الله په لار کې د هغې نه مصرف نه کوو، زه ستا مال یم مه تخته او ستا مال زما په خېټه کې دی، راشه مال دې واخله. کله چې دا سړی پوه شي چې دا مال په خېټه کې د دې مار نه زما خلاصۍ نشته، نو د بدې ورځې ودرېږي او د مار په خوله کې لاس کته کي، خپل مال پسې چې لاس کته کي هغه مار دی مات کی او د هغې نه پس چې په جهنم کې د الله کوم عذابونه دي هغه به وروسته وي، هغه به الله پاک ورکوي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي امرنا باقام الصلاة و ایتاء الزکاة، د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ ته دا حکم شوی و اے خلکو زکات به ورکوئ او منځونه به قایموئ، ومن لم یزک فلا صلاة له، او څوک هم چې منځ نه کوي زکات نه ورکوي فلا صلاة له، دا منځ الله پاک نه قبلوي. چې سړی زکات نه ورکوي، پیسې د الله په نوم باندې نه ورکوي، پیسې مسکینانو او فقیرانو ته نه ورکوي، نو الله پاک د هغه منځونه نه قبلوي. منځ ځکه کوي چې منځ باندې تاوان نه کېږي او چې کم کار باندې تاوان کېږي او هغه هم د الله حکم دی او هغه هم د منځ په شان فرض دی، نو هغه ولې نه کوي. او یو روایت کې راغلی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه چې من اقام الصلاة ولم یؤت الزکاة فلیس بمسلم ینفعه عمله، چې څوک منځ قایموي او زکات نه ورکوي دی داسې مسلمان نه دی چې ده ته به د عمل فایده ورسوي، د نور عملونه به ده ته فایده نه رسوي، الله به د همدې زکات په وجه باندې په کلونو کلونو به الله په جهنم کې وغورځوي او الله به د جهنم په اور کې وسوځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی چې نبی رحمت صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي چې ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاة. نبی رحمت صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په وچه کې او په لمده کې په سمندر کې او په وچه کې یو مال نه تباه کیږي، یو د تاجر مال د یو تجار مال د هلاکت سره نه مخامخ کیږي الا بحبس الزکات، مگر د دې وجه نه الله د هغه مال تباه کوي چې د زکات نه ورکړي، د غریبانو حق د خپل مال نه ویستې نه زکات نه ورکړي، په دې وجه باندې الله د مال الله رب العالمین تباه کوي. دنیا کې یو سروې شوی دی، یو معلومات شوی دی، که مسلمانان سرمایه‌داران د عربي دنیا او د غیر عربي دنیا خپل زکات په صحیح طریقه باندې ورکي، په 2 کلو کې دننه د مسلمان دنیا نه، د اسلامي نړۍ نه، د اسلامي دنیا نه غربت او فقر او لږه ختمیږي. که 2 کاله مسلمانان سرمایه‌داران خپل زکات او عشر ورکي، ټول مسلمانان او مسلمانانو ته زکات ورکي، په 2 کلو کې په اسلامي دنیا کې غربت او فقر ختمیږي. سرمایه‌دارانو مالونه د اسلامي مملکتونو او د اسلامي ملکونو د سرمایه‌دارانو مالونه د امریکا په بانکونو کې او د مغرب په بانکونو کې او د لندن په بانکونو کې او د سویټزرلند په بانکونو کې دا مالونه یې خدي. يهوديان او نصارا د مسلمانانو په مالونو باندې تجارتونه کوي، يهوديان او نصارا د مسلمانانو په مالونو باندې پیسې ګټي، د عربانو مالونه نه د امریکا بانکونه ډک دي. مسلمان تاجران او مسلمانان سرمایه‌دارانو باندې دا فرض دي چې په اسلامي ملکونو کې فابریکې جوړې کړي، کارخانې جوړې کړي، د زراعت منصوبې په مخ باندې بوزي، د برق او د نورو شیانو منصوبې په مخ باندې بوزي، وړې وړې کارخانې په اسلامي ملکونو کې او په اسلامي دنیا کې ولګوي چې د اسلامي دنیا نه فقر ولګا او غربت ختم شي او مسلمانانو ته په خپلو کورونو کې کار پیدا شي او د تکلیف نه او د مصیبت نه بچ شي. په مسلمانانو سرمایه‌دارانو باندې الله او د الله پیغمبر دا فرض کړي دي چې د مسلمانو بچو د تعلیم د بندوبست لپاره د زکات پیسې ولګي. زموږ بچي په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په دینی مدرسو کې هغې سره مصرف نه وي، هغې سره د جیب خرڅ نه وي، هغې سره د ډوډۍ پیسې وي او د سرمایه‌دارانو مال او دولت بانکونه ډک کړي دي. په دې بچو باندې، په دې مسلمانو ځوانانو باندې مصرف کول او خرچ کول دا د الله په لار کې انفاق دی، د پوهنتون په هلکانو باندې، د لیسو په هلکانو باندې، په مکتبونو په هلکانو باندې،
بالخصوص د دینی مدرسو په هلکانو باندې چې هغه الله د دین د حفاظت او د اسلام د سربلندۍ او د اسلامي تعلیماتو د حفاظت ذریعه الله پاک هغه ګرځوي. دا په سرمایدارانو باندې او په مالدارانو باندې څوک چې پیسې لري په شتمنو باندې دا فرض دی چې د دوی